بیا په مخ کې پاتې کېږي، څوک مخکې څوک وروستو. یقینا د کله کله خامخا انساني په زړه کې راځي چې یاره په ملګرتیا کې بارام صاحب له دې خدای ژوند ورکړي دی بیمار شوی او یا نور داسې ملګرو ته به مسلې شوي، سبزیجي صاحب ته تکلیف شو، په مخ کې ظهور صاحب له الله ژوند ورکړي دی بیمار شوی، نو خامخا د سړي په اړه کې به یاره راغله چې الله خیر وکړي چې د داسې غم سره مخامخ نه شو. خو هغه الله ته بل شان منظوره وه او د سر نه شروع شو. به هر حال زمونږ د الله په رضا رضا ده او ډېر زیات شکر په دې ادا کوو چې نن 2 کاله بعد هم په هر محفل کې یوازې د پښتنو په محفل کې هم نه او یوازې د عوامي نیشنل پارټۍ په محفل کې هم نه، که زه د دې خبرې ګواهي ورکوم او تاسو به هم ګواهي چې 13 هفته کې چونکې نن د شپې د چهاره بوکسه پروګرام و، ما هغې ته وویل چې داسې د صدر صاحب 2 کاله پوره کېږي، نو اجتماعي دعا ختمه یقینا هغه هم په ډېرو خټه کې وستایو. که د هغې نه علاوه د پاکستان د کمیونټي خلک دی، که د هغې نه علاوه زمونږ پښتانه او بیا په 13 دا ناست ملګري او په څه ملګري کښې چونکې نن پروګرام داسې جوړ شو چې موږ د دې موجوده صورتحال په حواله د ملک د قانون خامخا احترام کوو، د ملک د بادشاهانو هم شکریه ادا کوو چې دوی زموږ د مسافرو خیال ساتي. موږ پروګرام داسې جوړ کړو چې یاره په مختلفو ځایونو کې به یونټي خپل پروګرامونه وکړي، ریجنې به خپل وکړي او د مرکزي تنظیم څنګه چې دلته ښکاره ده چې مشران ناست دي او د ریاض ریجن د تنظیم او د هغې سره سره زمونږ چې کوم دلته کې رهنماګان دي نور مشران دي هغې ناست دي. د قاري صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو هغه ملګرو چې کومو ختمونه کړي دي. شکر دی دا ټایم په تبوک کې، په غفر الباطن کې، په حایل کې، په ابها کې، په جیزان کې، په نجران کې دغه داسې ځایونه دي چې د جدې او د دمام ریجن نه علاوه نوي هلته کې ملګري خدای پاک را متحد کړي دي او هغې دا هم د صدر صاحب برکتونه چې د هغې اولني پروګرامونه چې دی هغه د صدر صاحب لپاره دعایه تقریبات دي. یقینا که هر څومره خبرې موږ د هغه په ژوند کوو دا به کمې وي، خو د هغه دپاره دا یوه خبره پوره ده چې 2 کاله بعد هم نن هر ملګری غمجن دی، نن هر ملګری د هغه دپاره دعا کوي او الحمدلله په دې 2 کاله کې موږ د هېچ چا نه داسې څه خبره نه ده اورېدلې چې په هغې باندې یو سړی نه بل چا ډایرکټ که موږ ته څوک نه شي ویلی، نه یو د بل چا د خولې نه اورېدلې چې په هغې خدای مکړي یو سړی دا ووایي چې زموږ صدر صاحب دا کمزوري وه پکې. نو انسان خو خامخا به پکې کمزوریانې وي، که داسې څه کمزوري وه چې هغه موږ ته نه وه معلومه، الله دې ورته د هغې معافي وکړي او انشاءالله کړې به ټوله دنیا ورته دعا کوي. په دې موخه باندې مشران ناست او زموږ داسې څه پروګرام ځکه نه و چې ملګري خبرې وکړي، ځکه چې د هر ملګري زړه غواړي چې په صدر صاحب خبرې وکړي او هر ملګری د صدر صاحب ژوند زموږ لپاره یو کولاو کتاب دی، هغه که د پارټۍ ملګری دی او که نه دی یو عام پښتون دی، نو هغه پرې ډېر وخت خبرې هم کولی شي. زه خبرې راغونډوم په دې دعا سره چې الله تعالی دې د صدر صاحب هغه جان ښایسته کړي، الله تعالی دې د هغه قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه کړي، الله تعالی دې د هغه برکات د هغه په بچو د هغه بچي څنګه چې شکل ناست دی، ساجد ناست دی، د هغه پرونه هم کېدي او د هغې سره سره موږ هم د هغه بچي وو، کشران وروڼه یو، که دا مشران ناست دي دا یې وروڼه او همزول یو، الله دې د هغې برکات په دې کېدي او د هغه چې کوم سوچ و کومه خبره چې به هغه کوله چې یاره قامي جنګ دی او دا به په قام ګټلی کېږي، نو الله تعالی دې موږ کوم چې د هغه ملګري یو موږ له دې الله دا وس راکړي چې څنګه د هغه سوچ و چې یوازې د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګرو نو چې د هر مظلوم انسان او د هر پښتون ملګري موږ هم څه نه څه خدمت وکړو چې کم از کم د باچا خان بابا چې کوم سوچ و او د هغې سره سره صدر صاحب چې کوم دلته کې ملګرو ته دغه کړی یو لار ښوولې وه، نو چې په هغه لار باندې ټول ملګري لاړ شي او موږ د هر پښتون د هر مظلوم د هر ملګري خدمت وکړو. د یوې خبرې به زه لږ وضاحت وکړم. موږ دا پروګرام د یو کس په فیصله نه دی کړی، دا په مشاورت شوی دی، په ګروپونو کې زموږ سره د ریجن چې کوم صدران سیکټریانو د ریجنو په هغه ګروپ کې هم په دې مشاورت شو، د اصل پروګرام چې منعقد شو همدغسې پروګرامونو ټولو زیاتو ملګرو رایه راکړې وه. د هغې نه علاوه زموږ داسې مشران دي چې د هغې سره که تنظیمي عهدې نشتي خو هغه د دې تنظیمي عهدو نه بره دي، نو د هغې په ګروپ کې هم زموږ مشورې شوې وې، د هغو هم دا مشوره وه، بیا د تنظیمونو په ګروپ کې هم دا مشوره وه. نو نننۍ ورځ 9 بجې موږ په دې وجه وټاکلې او د صدر صاحب د خدای پاک وبخښي د هغه دیره د هغه انډیوالان
یا د غرونه دا ځای موږ ځکه وټاکو چې چونکې هر ملګري سم چې زما زړه غوښته چې یاره زما په ځای دې وشي، حاجي صاحب وایي چې زما په ځای دې وشي، ظهور صاحب د کور سره غټ ځای برخه خالي دی چې زما په ځای دې وشي. داسې د دې سره پورې هر ملګري زړه دا غوښته چې یاره زما په ځای کې دا پروګرام وشي. نو زما په خیال چې مناسب همدا او د ډېرو ملګرو دا مشوره وه. زه بیا د شکیل، د ساجد، د لیاقت خان، د ټولو او د صدر صاحب د ټولو انډیوالانو خصوصا انتهایي شکریا ادا کوم چې موږ راغلو، موږ له عزت راکړو او بلکې ما ته ټلیفون هم وکړو چې یاره که تاسو راځئ نو خامخا به موږ ستاسو خدمت کوو. نو الله دې له دې اجر ورکړي. او نن هم د صدر صاحب سره د دې هغه مینه ده د هغې چې زموږ سره کومه مینه کوي دا د هغې یو ثبوت دی. نو الله تعالی دې د هغه برکتونه په دین کې دي. او قاري صاحب ته به زما په خیال چې بارام صاحب نو خوا څوک یو که موږ په مخه دا پروګرام یاره هر ملګری زړه غواړي چې خبرې وکړي، خو یو ملګري ته موقع میلاو نه شي. د هغې ته زه ستاسو د ټولو په وساطت باندې معذرت کوم، ځکه چې دلته تنظیمي مشران هم ناست دي، بیا د هغې هم حق جوړېږي چې خبرې وکړي. نو بارام صاحب ما خو د ماتې ګوډې خبرې تاسو چې مخکې قاري صاحب ته څنګه وایي پروګرام په مخکې اوسه مهرباني. ډېره مننه د مجبور صاحب چې راغلی دی. بیا په دې موقع زه نه یېروم زمونږ د میډیا څه ملګري د ریاض ریجن د تنظیم 3-4 ملګري دي ورسره نور هغه ناست دي او د سعودي عرب د ګوډ نه چې هغوی ته کوم خبرونه یا کوم دغه راځي هغه د خلکو سره یا د نړۍ سره شریک کوي. د بهر تنظیمونو زمونږ نوید خان د روس صدر دی، عبدالله خان د اماراتو صدر دی، عمر خان د کاناډا صدر دی، د امریکې صدر، نورو ملګرو چې ټولو رابطې کړي، د پاکستان نه مشرانو خپل هغه غمرازي او هغه اظهار کړی دی. نو هغه هم تاسو ملګرو ته واضح او اوس په آرام سره زه ډېره مننه د مجبور صاحب چې راغلی او زموږ سره په دې ځای کې ناست. مهرباني. اسلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. وجمع دور الشهور. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا كثير الخير يا ودائم المعروف يا كثير الخير يا دائم المعروف. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. अल्लाह पाक सदर से बुखी, अल्लाह मगफिरत नसीब की, अल्लाह दरजी बुलंद की, अल्लाह बजनत को बेहतरीन जेवर की, अल्लाह द रहम मा मिलाओ सो की, अल्लाह द आफियत मा मिलाओ सो की, अल्लाह द खैर मा मिलाओ सो की, अल्लाह सुन का शान चू पाछू दी दा टूल मगफिरत नसीब की, इलाह العالمین बाजा सुमरा मरीजान दी शिफा का बिलाव का नसीब की, अल्लाह द चा सुमरा शरीर जतन द गैब और जानने मदद होगी, अल्लाह बनी मल कमा मनना वाली, अल्लाह पाकिस्तान की मनना वाले, अल्लाह तुम मशरान दार तरफ हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम दुल मुस्तफल की इत्तिफाक इतिहाद नसीब की, अल्लाह तुम दुल बहार में रहमो की, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आमीन बिरहमतिक ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اجعلنا في مسلمات من ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا انك من تدخل النار ربنا اننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا لا اله الا الله الحي القيوم نسألك موجبات رحمتك وعزائك وغنيمتك لا تدع ولا حمل ولا حاجة اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت الله رب العالمين الله رب العالمين كما يزيد الشهور الله رب العالمين بحسن الله خطر كل مقصد فغيرت رسولنا رب العالمين الله رب العالمين الذي هزم المسلم خاطر العشية رب العالمين يغفر لنا الله رب العالمين تسوق تكون رب العالمين رب العالمين الذي يحذر من استشهادنا خلقنا وعلى الله رب العالمين تقبلت بما رأى استغفر رب العالمين شفاء كامل الله رب العالمين الله رب العالمين رب العالمين الذي شاء كل الله رب العالمين رب العالمين الجنة والإنسان رب العالمين الإسلام الله رب العالمين القرآن رب العالمين استغفر الله الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين قبلت بما رأى رب العالمين شفاء كامل الله رب العالمين الله رب العالمين رب العالمين الذي شاء كل الله رب العالمين رب العالمين الجنة والإنس رب العالمين الإسلام الله رب العالمين القرآن رب العالمين استغفر الله رب العالمين
ربنا لا تجعلنا شقيا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا رب اجعلنا من صراط من ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا إنك من تدخل النار فقد خسرت ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك المصير لا إله إلا الله الحليم الكريم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من لدنك وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي الله رب العالمين الله رب العالمين كما يزيد شهور العالمين الله رب العالمين بحسن الله الخطر كما قصدت نن ورځ خو خبرې کول څنګه چې بارام صاحب وایي ډېره ګرانه ده څه خبرې حقیقت دي د دنیا نه سرور کونین رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه تشریف وړی دی نو خامخا دا زموږ ایمان دی چې یو څوک به موږ داسې نه چې په دې دنیا په مخ کې پاتې کېږي څوک مخکې څوک وروستو یقینا د کله کله خامخا انساني په زړه کې راځي چې یاره په ملګرتیا کې بارام صاحب له خدای ژوند ورکړي دی بیمار شوی او یا نور داسې ملګرو ته به مسلې شوي سبزیجي صاحب ته تکلیف شو په مخ کې ظهور صاحب له الله ژوند ورکړي دی بیمار شوی نو خامخا د سړي په اړه کې به یاره راغله چې الله خیر وکړي چې د داسې غم سره مخامخ نه شو خو هغه الله ته بل شان منظوره وه او د سر نه شروع وشو به هر حال زموږ د الله په رضا رضا ده او ډېر زیات شکر په دې ادا کوو چې که نن 2 کاله بعد هم په هر محفل کې یوازې د پښتنو په محفل کې هم نه او یوازې د عوامي نیشنل پارټۍ په محفل کې هم نه که زه د دې خبرې ګواهي ورکوم او تاسو به هم ګواهي چې 13 هفته کې چونکې نن د شپې د چې عربو څه پروګرام و ما هغې ته ویل چې داسې د 2 کاله پوره کېږي نو اجتماعي دعا ختمه یقینا هغه هم په ډېرو خټکو وستایو که د هغې نه علاوه د پاکستان د کمیونټي خلک دی که د هغې نه علاوه زموږ پښتانه او بیا په 13 دا ناس ملګري او که څه ملګري دي چونکې نن پروګرام داسې جوړ شو چې یاره موږ د دې موجوده صورتحال په حواله د ملک د قانون خامخا احترام کوو د ملک د بادشاهانو شکریه ادا کوو چې دوی زموږ د مسافرو خیال ساتي موږ پروګرام داسې جوړ کړو چې یاره په مختلفو ځایونو کې به یونټي خپل پروګرامونه وکړي ریجن مختلف وکړي د مرکزی تنظیم څنګه چې دلته ښکاره ده چې مشران ناست دي او د ریاض ریجن د تنظیم او د هغې سره سره زموږ چې کوم دلته کې رهنماګان دي نور مشران دي هغې ناست د قاري صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو هغه ملګرو چې کومو ختمونه کړي دي شکر دی دا ټایم په تبوک کې په غفر الباطن کې په حایل کې په ابها کې په جیزان کې په نجران کې دغه داسې ځایونه دي چې د جدې او د دمام ریجن نه علاوه نوي هلته کې ملګري خدای پاک را متحد کړي دي او هغې
دا هم د صدر صاحب برکتونه چې د هغې اولني پروګرامونه چې دي هغه د صدر صاحب لپاره دعایه تقریبات یقینا که هر څومره خبرې موږ د هغه په ژوند کوو دا به کمې خو د هغه دپاره دا یوه خبره پوره ده چې 2 کاله بعد نن هر ملګری غمجن دی نن هر ملګری د هغه دپاره دعا کوي او الحمدلله په دې 2 کاله کې موږ د هېچ چا نه داسې څه خبره نه ده اورېدلې چې په هغې باندې یو سړی نه بل چا ډایرکټ موږ ته څوک نه شي ویلی نه د بل چا د خولې نه اورېدلې چې په هغې خدای مکړي یو سړی دا ووایي چې زموږ صدر صاحب دا کمزوري وه پکې نو انسان و خامخا به پکې کمزوریانې وي که دې څه کمزوري وه چې هغه موږ ته نه وه معلومه الله دې ورته د هغې معافي وکړي او انشاءالله کړې به ټوله دنیا ورته دعا کوي په دې موخه باندې مشران ناست او زموږ داسې څه پروګرام ځکه نه و چې ملګري خبرې وکړي ځکه چې د هر ملګري زړه غواړي چې په صدر صاحب خبرې وکړي او هر ملګری د صدر صاحب ژوند زموږ دپاره یو کولاو کتاب دی هغه که د پاټۍ ملګری دی او که نه دی یو عام پښتون دی نو هغه په ډېر وخت خبرې هم کولی شي زه خبرې راغونډوم په دې دعا سره چې الله تعالی دې د صدر صاحب هغه جان ښایسته کړي الله تعالی دې د هغه قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه کړي الله تعالی دې د هغه برکات د هغه په بچو د هغه بچي څنګه چې شکل ناست دی ساجد ناست دی د هغه په وروڼه هم کښېږدي او د هغې سره سره موږ هم د هغه بچي وو کشران وروڼه یې وو که دا مشران ناست دي دا یې وروڼه او همزولي وو الله دې د هغې برکات په دې کښېږدي او د هغه چې کوم سوچ و کومه خبره چې به هغه کوله چې یاره قامي جنګ دی او دا به په قام ګټلی کېږي نو الله تعالی دې موږ کوم چې د هغه ملګري یو موږ له دې الله دا وس راکړي چې څنګه د هغه سوچ و چې یوازې د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګرو نو چې د هر مظلوم انسان او د هر پښتون ملګري موږ هم څه نه څه خدمت وکړو چې کم از کم د باچا خان بابا چې کوم سوچ و او د هغې سره سره صدر صاحب چې کوم دلته کې ملګرو ته دغه کړی یو لار ښوولې وه نو چې په هغه لار باندې ټول ملګري لاړ شي او موږ د هر پښتون د هر مظلوم د هر ملګري خدمت وکړو د یوې خبرې به زه لږ وضاحت وکړم موږ دا پروګرام د یو کس په فیصله نه دی کړی دا په مشاورت شوی دی په ګروپونو کې زموږ سره د ریجن چې کوم صدران سیکټریانو د ریجنو په هغه ګروپ کې هم په دې مشاورت شو داسې پروګرام چې منعقد شو همدغسې پروګرامونو ټولو زیاتو ملګرو رایه راکړې وه د هغې نه علاوه زموږ داسې مشران دي چې د هغې سره که تنظیمي عهدې نشتي خو هغه د دې تنظیمي عهدو نه بره دي نو د هغې په ګروپ کې هم زموږ مشورې شوې وې د هغو هم دا مشوره وه بیا د تنظیمونو په ګروپ کې هم دا مشوره وه نو نننۍ ورځ 9 بجې موږ په دې وجه وټاکلې او د صدر صاحب د خدای پاک وبخښي د هغه دیره د هغه انډیوالان یا د هغه وروڼه دا ځای موږ ځکه وټاکو چې چونکې هر ملګري څنګه چې زما زړه غوښته چې یاره زما په ځای دې وشي حاجي صاحب وایي چې زما په ځای دې وشي د ظهور صاحب د کور سره غټ ځای به راخایلي دی چې زما په ځای دې وشي داسې د دې سره پورې هر ملګري زړه دا غوښته چې یاره زما په ځای کې دا پروګرام وشي نو زما په خیال چې مناسب همدا او د ډېرو ملګرو دا مشوره وه زه بیا د شکیل د ساجد د لیاقت خان د ټولو او د صدر صاحب د ټولو انډیوالانو خصوصا انتهایي شکریا ادا کوم چې موږ راغلو موږ عزت راکړو او بلکې ما ته ټلیفون هم وکړو چې یاره که تاسو راځئ نو خامخا به موږ ستاسو خدمت کوو نو الله دې دې له د دې اجر ورکړي او نن هم د صدر صاحب سره د دې هغه مینه ده د هغې چې زموږ سره کومه مینه ښیي دا د هغې یو ثبوت دی نو الله تعالی دې د هغه برکتونه په دې هم کښېږدي او قاري صاحب ته به زما په خیال چې بارام صاحب نو خوا څوک یو که موږ په مخه دا پروګرام یاره هر ملګری زړه غواړي چې خبرې وکړي خو یو ملګري ته موقع میلاو نه شي د هغې ته زه ستاسو د ټولو په وساطت باندې معذرت کوم ځکه چې دلته تنظیمي مشران هم ناست دي بیا د هغې هم حق جوړېږي چې خبرې وکړي نو بارام صاحب ما خو دغه ماتې ګوډې خبرې وي تاسو چې مخکې قاري صاحب ته څنګه ووایه پروګرام په مخکې اوسه مهرباني ډېره مننه د مجبور صاحب چې راغلی دی بیا په دې موقع زه نه یېروم زموږ د میډیا څه ملګري د ریاض ریجن د تنظیم 3 ملګري دي ورسره نور هغه ناست دي او د سعودي عرب د ګوډ نه چې هغې ته کوم خبرونه یا کوم دغه راځي هغه د خلکو سره یا د نړۍ سره شریک کوي د بهر تنظیمونو زمونږ نوید خان د روس صدر دی عبدالله خان د اماراتو صدر دی عمر خان د کاناډا صدر دی د امریکې صدر نورو ملګرو داسې ټولو رابطې کړي د پاکستان نه مشرانو خپل هغه غمرازي او هغه اظهار کړی دی نو هغه دې هم تاسو ملګرو ته واضح او اوس په آرام سره خبرو زه ډېره مننه د مجبور صاحب چې راغلی او زموږ سره په دې ځای کې ناست مهرباني اسلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم وجمع دور الشيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم رب العالمين الله رب العالمين رب العالمين دي حذر من استشاسنا خلق الله رب العالمين قدمت بما رأى استنى بما رب العالمين اشفاء كامل الله رب العالمين زنزنا الله رب العالمين رب العالمين رب العالمين عزيز الدين سنين رب العالمين الإسلام سنين الله رب العالمين القرآن سنين رب العالمين أستغفر الله والسلام سنين الله رب العالمين في علينا سورة ربنا لا تجعلنا سمعة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا رب اجعلنا في صراط من ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا إنك من تدخل النار ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك المصير لا إله إلا الله الحي القيوم سبحانك لا شريك له أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ولا هم إلا فرجته ولا حاجة من الدنيا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي الله رب العالمين الحكم المبارك رب العالمين الرحمن الرحيم الله رب العالمين كما يزيد يشوف رب العالمين الله رب العالمين بحسن الله الخطم كما أحسنت على رغبتها وصوابنا رب العالمين ورسولها الله رب العالمين الذي هزيم وسلم خلق واتيه رب العالمين يقبلنا أماراتنا لك الله رب العالمين كسوك تكلفون به رب العالمين تكلف الأخلاص رب العالمين الذي هزيم من استشاسنا خلق وارام رب العالمين تكشفها الله رب العالمين قدمت بما رامي استنبت بما رامي رب العالمين شفاءك من عزوات ونسيك الله رب العالمين زمزم بالاتفاق والاتحاد ونسيك الله رب العالمين بالاتفاق والاتحاد ونسيك رب العالمين إذا شاء كل من الله رب العالمين إذا شاء كل من رب العالمين أزمن الدين سمنا رب العالمين الإسلام سمنا الله رب العالمين القرآن سمنا رب العالمين استغفر من النبي عليه الصلاة والسلام سنة الله رب العالمين في علينا سورة ربنا لا تجعلنا سبيلا للقوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا رب اجعلنا في صراط من ذريتي المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا كثير الخير يا ودائم المعروف يا كثير الخير يا دائم المعروف اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعني على ذكرك وشكرك ربنا اغفر لي